کونړ د ولسونو عمده مشکل دا دی چې زمونږ زیاتره ځوانان د افغان پوځ په لیکو کې چې کوم دوی جذب شوي وي دوی لرې ولایتونو ته ورکول کېږي بیا چې کله شهیدان شي یا ټپیان شي د دوی جسدونه او دوی هغه زخمیتوب حالت دوی د په وخت باندې رارسېږي نه. تاسې د کونړ ولسونو یاستئ نو مرکزي حکومت ته مغوښتنه په دغه برخه کې ستاسو څه ده؟ دا خو یو تریخ حقیقت دی او په دې باندې زمونږ د تقریبا د شپږم کال زمونږ سر ته ورسېده کاري دغه زمونږ دوره د وکالتو په دې کې موږ تقریبا د رئیس جمهور نه راواخله او تر د کابینې د وزیرانو پورې ولایتي شورا په شمول په مرکزي سطحه باندې چې 13 پارلمان موږ ناستې کړي دي. خو باید زه په تاسو سره دا ووایم چې دغه ستونزې تر اوسه پورې مرکزي حکومت مثال موږ ته حل لاره پیدا کړې. همیشه لپاره د کونړ ځوان قشر ځوان نسل چې هم په علمي ګاڼه سمبال وي د بیروزګارۍ د وجې نه زموږ په ملي امنیتي دفاعي ځواکونو کې څوک کېږي او د څوک په جریان کې دې څوک شي یا یې ټرېننګ پوره شي یا پوره نه شي خو جنوبي ولایتونو ته لیږي چې د هغې جملې نه هلمند دی، روزګان دی، زابل دی، غزني دی، پکتیکا ده، پکتیا ده. په دغه ولایتونو کې اکثره روزانه موږ 15 د کونړ ځوان قشر دا زمونږ هلته په شهادت باندې رسېږي. موږ په شهادت باندې خفه نه یو خو موږ سره ظلم دی ناروا دی. دغه جنوبي ولایتونه یوازې په کونړ باندې مثال د دې مسؤلیت نه دی دا د ټول افغانستان مسؤلیت دی. هر څوک چې په دغه تن باندې دغه یونیفورم ولري باید چې د کونړ د ټول قومي ارزښت دفاع وکړي. خو د کونړ سره یو ځانګړی ظلم دی، زیاتی دی، ناروا ده. موږ هره ورځ 10-15 جنازو شهیدان په کونړ کې دا اوس هم زموږ په هلمند کې 15 شهیدان د یو بلډینګ د غورځېدو د امله شهیدان شوي دي. تقریبا یوه هفته اوس پورې د هغه جسدونه نه دي راوتي او څومره تعصب خبره ده. موږ په قرار باندې وزیر صاحب دفاع سره موږ مثال موږ رابطې کوو د شهید د انتقال په خاطر باندې همدغه رابطې موږ د لوی درسي سره کوو همدغه رابطې موږ د شورا ملت سره کوو. خو موږ سره ظلم دی، موږ سره دغه ظلم او دغه زیاتي او دغه ناروا موږ دې حد رسولي چې په راتلونکي موږ د دغه مثال د اقدام په مقابل کې موږ راپاڅېږو او دې ته موږ یو عملي بڼه ورکړو او د قانون په چوکاټ کې موږ خپل تحرکات شروع کړو چې موږ نور دغه نشو زغملی. یوازې هلمند او جنوبي ولایتونو په کونړ باندې مثال د دې ساتنه د کونړ مسؤلیت نه دی. باید چې دا افغانستان په نورو ولایتونو کې خپلې دندې مثال دې اجرا کړي، شمالي ته دې ولېږي، مشرقي ته دې راولېږي، جنوبي غرب ته دې ولېږي. یوازې دغه جنوبي ولایتونو دی چې موږ په شهادت دا موږ سره ظلم دی، موږ سره زیاتی ده. په مرکزي حکومت مې غږ هم دغه دی چې دغه ته نور دفاع ټینګه کېږي. د کونړ ځوان قشر چې اوس هم مثال په کمپټنسۍ کې دی باید افغانستان په نورو ولایتونو کې دغه توضیح کړي، نه هلمند او نه قندهار او نه روزګان نه زابل. ډېره مننه صاحب.